دغه رنګ عزتمندو د جنازې مسله ده. اکثر خلک تاسو ګورئ د جنازې جمع ولاړه وي او د جنازې مونځ کېږي، ډېر کسان مونځ نه کوي. تپوس وي که هلکه ولې؟ وایي ما له د جنازې مونځ نه راځي. د جنازې د مونځ څه دومره ګرانه طریقه نه ده عزتمندو، ډېره آسانه طریقه ده. او دا یاد لري عزتمندو د جنازې مونځ چې کوم دا مونځ پکې وایو، مونځ موږ سبق ته وایو، هغه سبق او اورات او دعاګانې چې وي دا پکې د سره فرض دي نه. په جنازه کې عزتمندو صرف دا دوه فرضونه دي بس. په جنازه کې ودرېدل فرض دي، هغه کس چې تندرسته وي. قیام پکې فرض دی، او دویم نمبر فرض چې کوم دی هغه څلور تکبیرونه ویل پکې فرض دي. نو تاسو په خپله سوچو کې عزتمندو تکبیر چاله نه ورځي؟ د تکبیر معنی الله اکبر، تاسو له الله اکبر نه درځي. وړوکي ماشوم له الله اکبر ورځي، چې مسلمان یې هغه له الله اکبر ټکې خامخا ورځي، ځکه روزانه 5 وخت یې په اذان کې اوري. نو د جنازې مونځ څومره آسان شو، ودرېدل هم ته شیخه مزېدار ولاړې سوټېډ بوټېډ، او الله اکبر هم دله درځي. نو بس قصه ختمه. په جنازه کې دوه فرض دي او دواړه بالکل آسان دي. نو ته ولې وایې چې د جنازې مونځ ماله نه راځي؟ نو دا فرض خو دې راټول کا کنه. او د جنازې مونځ په خپل هم فرض دی، او دغه دوه پکې فرض دي او هغه بالکل آسان دي. څلور تکبیرونه چې کوم انسان جنازې مونځ کې ساده ولاړي او بس صرف ولاړ دی او د څلور ځلې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر صرف دای مو ویل مونځ یو شو. البته بهتره او سنت طریقه دا ده او ښه طریقه دا ده چې انسان اول الله اکبر وی، سبحانك اللهم دی وی، هغه دله ورځي. هغه هر مونځ کې ته وی، که دله نه درځي بس یو ځل وایه الحمدلله رب العالمین، سورة فاتحه پکې ووایه هم صحیح ده. نو یو الله اکبر یو شو. دویم الله اکبر دی درود شریف ووایه، درود شریف او تعالی سم درځي، اللهم صل هغه پکې ووایه. چې دریم الله اکبر دی کو نو دلته صرف یو دعا ده، او هغه ویل ما تاسو ته فرض نه ده، سنت طریقه ده. نو هغه اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا چې دا نه درځي نو داسې وکړئ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. څومره اسانه شو. دا خو اکثر خلکو اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. یاره دام نه درځي، نور درته اسانه بیانو. عزتمندو خو مونځونه مه پرېږدئ، کیدای شي ستا د دعا د وجې نه ته ډېر ایمانداره کس یې. ټیک د مونځ خو دله نه درځي، خو نور ډېر ایمانداره کس یې، کیدای شي ستا د دعا د وجې نه دا مړی خدای وبخي. نو نه دي پرېغوستل پکار. بعضې کسان مثلا مونځ او دس کې کمزوري، خو نور ډېر زیات ایمانداره خلک دي. نو الله ته خو د چا یو صفت خوښي، د چا بل صفت خوښي. نو د دې وجې نه عزتمندو که دغه دعا هم نه درځي، اللهم ربنا دعا خو درځي که نه مونځ کې اخره کې ته وایې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. دقه دعا پکې ووایه. نو نوې پکې یو څیز هم نه شو. یو سبحانک اللهم شوه، دویم درود شریف شو، او دریم چې کوم دی اللهم ربنا شوه، او څلورم تکبیر دی وکړو، مونځ ختم. څومره اسانه طریقه ده. د جنازې مونځ مه پرېږدئ. کله ناکله داسې کار وشي عجیبه کار، هغه مړی ډېر بزرګ مړی وي، الله ته نږدې مقرب انسان وي، ولی انسان وي، یا الله د هغه بخښنه کړي چې هر څوک دی خو الله یې بخښنه کړې ده چې کوم کسان د هغې جنازو کې الله رب العزت د هغې د وجې نه د هغوی مغفرت وکړي. نو دې وجې نه په وړو وړو بانو باندې عزتمندو بعض وایي کپړې